زموږ نوې موضوع ده نارملایزیشن. نارملایزیشن په ډیټابیس کې ډېره مهمه موضوع ده. لومړی موږ ویل چې ای آر ډي جوړول ډېره مهمه ده. دویم نارملایزیشن ډېر مهم دی. کله چې تاسو ای آر ډي جوړه کړئ، ای آر ډي بیا میپ کړئ ټیبلو ته، بیا ټیبل هغې نه وروسته نارملایز کوئ. نارملایزیشن په دې معنی چې موږ دا ټیبل نارمل حالت ته راولو، په دې معنی چې څومره نن پرایم اټریبیوټ زموږ دی هغه ټول باید فنکشنلی ډیپنډنټ وي. په چا باندې؟ په پرایم اټریبیوټ باندې. پرایم اټریبیوټ هغه اټریبیوټ دی چې هغې کې پرایمري کی وي، او نن پرایم اټریبیوټ د عادي ساده اټریبیوټ دی. نو مخکې له دې نه چې موږ نارملایزیشن ته راشو، هغې نه مخکې باید یو څو مهمو شیانو باندې ځان پوه کړو. نارملایزیشن موږ سره ډېر دي. فرست نارمل فارم دی، سیکنډ نارمل فارم دی، تھرډ نارمل دی، همداسې نور هم دي. خو که دغه درې نارمل فارم باندې پوه شئ، انشاءالله اړتیا نه پیدا کېږي چې هغې نه مخکې به تاسو بل نارمل فارم باندې کار وکړئ. نو موږ سره یو څه ګایډلاینز دي، یو څه طریقې دي. لومړی موږ سره کلیر سیمنټکس. کلیر سیمنټکس په دې معنی چې موږ کله هم نارملایزیشن کوو، موږ باید هر څه واضح وي. په دې معنی چې زموږ انټیټیانې جدا وي، اټریبیوټ موجوده وي، او اټریبیوټ کې بیا څومره لکه سلاته یا مکس اچار به نه جوړو، هر څه به جدا جدا وي. او کوشش به کوو چې زموږ څومره عادي اټریبیوټ دی ټول په چا باندې ډیپنډنټ وي؟ په زموږ په پرایمري کی باندې به ډیپنډنټ وي. تاسو دغه مثال وګورئ. موږ سره په دې ټیبل کې امپلای ډپارټمنټ موږ نوم ورکړی. په دې کې امپلای نیم دی، اس اس ان دی، برث ډیټ دی، اډرس دی، ډي نمبر دی، ډي نیم دی، منیجر اس اس ان دی. دغه چې موږ سره دا ګایډلاین 1 نه فالو کوي، ځکه موږ سره که امپلای نیم دی او برث ډیټ دی او اډرس دی، دا په اس اس ان باندې فنکشنلی ډیپنډنټ دی، صحیح ده. خو ډي نمبر بیا ډپارټمنټ اړوند دی، ډي نیم هم د ډپارټمنټ اړوند دی، او ډي منیجر اس اس ان دا د ډپارټمنټ. نو دا درې ټیبل موږ سره د ډپارټمنټ اړوند دی. وبخئ، درې کالمه. په دې معنی چې موږ سره داسې ټیبل باید نه وي. دویم ریډنډنټ یا ریډنډنسي موږ باید لرې کړو. ریډنډنټ انفارمیشن یا داسې معلومات چې هغه بار بار موږ سره په ټیبل کې راځي، دا باید نه وي. موږ سره باید کوشش وکړو د امکان تر بریده پورې چې موږ سره ریډنډنسي نه وي، یعنې معلومات مو بار بار نه وي راغلي. خامخا به وي، خو کوشش به کوو چې سطحه یې راکمه کړو، کچه یې کمه کړو. او مخکې له دې چې موږ دې ته راشو، موږ اناملیز باید لرې کړو. په هغې کې موږ سره درې قسمه اناملیز دي. اناملیز معنی ستونزې. یو یې انزرشن اناملیز دي، ډیلیشن اناملیز دی، او موډیفیکیشن اناملیز. انزرشن اناملیز هغه څه دي چې کله موږ ډیټابیس کې ډیټا انزرټ کوو، په ځینې وخت کې موږ ډیټا نشو انزرټ کولی. لکه د مثال په طور که زه یو چا ته تنخواه ورکومه، تر څو چې ما امپلای انزرټ کړی نه وي، زه د هغې سلري نشم انزرټ کولی، ځکه په هغې کې به د امپلای ټیبل پرایمري کی وي. که زه وایم چې 10,000 تنخواه د میاشتې ورکړه، چاته دا تنخواه ورکوي؟ که کس یې معلوم وي خو بیا کېږي. نو داسې حالاتو کې چې زه ډیټا انټري نشم کولی، دې ته انزرشن اناملیز وایي. په ځینو حالاتو کې ډیلیشن اناملیز ما سره داسې وي چې یو ډیټا یو ټیبل په بل باندې ډیپنډنټ وي. لکه ډیټا سټرکچر کې چې موږ تاسو وایو چې هغه چې کوم لیفس دي یا چې کوم نوډز دي، هغه په روټ باندې ډیپنډنټ. نو که موږ روټ ډیلیټ کوو، خو نور هم ډیلیټ کېږي. نو په داسې حالاتو کې که موږ هغه روټ یا مرکز یا یو ټیبل چې په بل ډیپنډنټ دی، هغه مین ټیبل موږ ډیلیټ کوو، نو هغه بل ټیبل چې په دې باندې تکیه کړی، هغه هم له منځه ځي. نو په داسې حالاتو کې موږ روټ اول نشو ډیلیټ کولی. اول به د هغې څانګې یا شاخونه ډیلیټ کوو، بیا به هغې نه وروسته اصل ټیبل ته راځو. په اپډیشن کې هم همداسې. په ځینې وختونو کې موږ یو ډیټا اپډیټ کولی نشو، ځکه په هغې باندې به بله ډیټا ډیپنډنټ وي، یا په یو ډیټا په 2-3 ځایونو کې انګیج وي. نو دغه ته موږ اناملیز وایو. نو کوشش به کوو چې ډیټابیس کې کله هم موږ نارملایزیشن کوو، زموږ معلومات به ریډنډنټ نه وي، یا زموږ معلومات به بار بار نه وي راغلي. تاسو که دې ټیبل ته وګورئ، دا زموږ سره ګایډلاین 2 نه فالو کوي. ولې نه فالو کوي؟ دلته وګورئ، ریسرچ بار بار راغلی دی، دغه ډي منیجر اس اس ان بار بار راغلی دی، دغه اډرس یو بار بار راغلی دی، یو نوم څو ځلې راغلی. نو موږ وایو چې کله موږ سره معلومات بار بار راځي، دې ته موږ ریډنډنسي وایو. نو داسې حالت څه دی؟ ګوره 15 بیا 15 بیا 15، همداسې څلور ریسرچ دا صحیح نه دی. باید موږ سره ریسرچ یو ځای کې وي یا 2 ځای وي، خو زیات نه وي. همداسې هر څه ډیټا باید موږ سره په یو ټیبل کې کمه راشي. نو دې لپاره د حل لاره ده چې هغه ټیبل موږ څه کړو، سپلیټ یې کړو، جدا یې کړو. وروسته به بیا وایو چې موږ ټیبل څنګه جدا کوو. دغه موږ سره پور ډیزاین دی. The following example did not follow guideline 2. دلته موږ ګورو یو پروډکټ بار بار لیکل شوی دی، یو ښار نوم بار بار لیکل شوی دی. نو داسې حالت دا موږ سره پور ډیزاین دی، صحیح ډیزاین نه دی. په دې معنی چې دغه ډیټابیس صحیح نارملایز شوی نه دی.
دریم موږ سره نل ویلیوز دي. نل ویلیوز په دې معنی چې ځینې کسان داسې یو ډیټابیس جوړوي لکه یو ټیبل جوړوي، په دې یو ټیبل کې د استاد او د شاګرد لپاره یو ټیبل جوړ کړي، بیا هغې کې ځینې اټریبیوټس د شاګرد اړوند وي، ځینې د استاد اړوند وي، لکه تنخواه، رنک، په کم قدر کې دی، علمي رتبه چې دی دا د استاد اړوند دی، په کم سمسټر کې دی، په کم سم کې دی، رول نمبر چې دی دا د شاګرد، خو هغه کالمونه ورته داسې ورکړي چې د استاد کالمونه یې ورکړي د شاګرد هم. بیا چې کله ډیټا انټري کوي هغه د استاد ته که ډیټا انټري کې د استاد اړوند کالمونه ډک شي، د شاګرد چې کوم دغه کې نل راشي. که د شاګرد لپاره ډیټا انټري کوي د شاګرد اړوند کالمونه ډک شي، د استاد خالي پاتې شي، هلته نل راشي. دا صحیح طریقه نه ده. موږ وایو چې دغه ډیټابیس نارملایز شوی نه دی. حل لاره یې دا ده چې شاګرد ته ټیبل جدا کړو، استاد ته جدا. بل موږ سره سپوریس ټوپلز دی. په ځینې حالاتو کې موږ سره اضافي یا غلط ټوپلز راکوي، لکه که موږ دوه ټیبلو ته نیچرل جین ورکړو په طبیعي حالت کې، لکه یو سیټ راوخلو بل سیټ سره یې جین کړو، بیا د یو سیټ چې یو عنصر دی د بل سیټ له هر عنصر سره اړیکه پیدا کوي، لکه کټیجن پروډکټ چې موږ تاسو وایي د هغه ټیبل هر عنصر د دې ټیبل له هر عنصر سره اړیکه پیدا کوي. در حال کې دا صحیح نه دی. صحیح به کوم حالت کې چې د یو ټیبل پرایمري کې د بل ټیبل له فورن کې سره اړیکه پیدا کوي. نو داسې حالت کې موږ سره اکثره وخت کې ټیبل غلط راځي. که تاسو دغه ستوري علامه وګورئ، موږ امپلای لوکیشن او امپلای پروجیکټ د دوه ټیبلو ته مو کټیجن پروډکټ ورکړی یا مو نیچرل جین ورکړی. دا ستوري چې څومره سره ګوري دغه ټیبل غلطې دي، په دې معنی چې هغه د یو ټیبل هر اټریبیوټ د بل ټیبل له هر اټریبیوټ سره اړیکه پیدا کړي. نو یو اول یې صحیح ده، دویم غلط، دریم صحیح، څلورم پنځم غلط، شپږم صحیح، اووم اتم غلط. په دې معنی دغسې روګانو ته موږ سپوریس ټوپلز وایو چې هغه موږ ته غلطې روګانې به راکوي. نو دا صحیح نه دی. که موږ سره داسې ټیبل وموږ وایو چې دا نارملایز شوی نه دی. بیا په هر رول کې یو څه ایکسپشنز وي، یو څه استثناءات پکې وي، خو زموږ ډېره هڅه به دا وي چې ریډنډنسي د امکان تر حده راکمه کړو. بلکل 100% یې ختمولی نه شو، نل ویلیو د امکان تر حده راکم کړو. څومره چې زموږ ریډنډنسي کمه وي هغومره زموږ ډیټابیس څنګه دی ښه دی.